السلام علیکم شاګردانو ستړي مه شئ بسم الله الرحمن الرحیم خلک چې راغلي صنف ته دا خو ډېره ښه خبره ده چې راغلي درس به وکړي تعلیم به وکړي خو تاسو را اوس دې وخت کې واړه استئ خلک چې راغلي صنف ته دا خو ډېره وخت کې واړه استئ که نه ذهنونه ډېر واړه دي تاسو نه به انجینران جوړېږي پیلوټان به درنه جوړېږي خو زه اوس یو سوال لیکم او دې سوال جواب چې هر ځای راکړه یو چاکلیټ انعام ورکړو یو چاکلیټ دا وګوره مطلب دا دی چې ما ولیکه بکس چې شی مې ولیکه بکس نو څوک به ووایي تورتړو ته پاڅېږه د دې معنا وکړه د دې لخوا یو شی شو دا معلم صاحب تا چې لیکلی دا بکس دی او نور هم پوهېږم او د دې جمع چې دی که نه بکواس چکچک راته ووایه که نه آفرین ښه جواب یې وایه خدای کېنه شاباس یې اوس به راته دا ووایي څوک بیا وایي لنډۍ شیرینه ته راته دا ووایه چې داسې جمله راته وښیه چې په هغې کې اوبه برق او خاوره استعمال شوي زه وایم نه مړه نوبت زما دی کښېنه نوبت زما دی معلم صاحب زما نوبت دی زما نوبت دی مړه معلم صاحب خاورې خو م په سر دي اوبه خو م ښه ډېرې دي خو برق هم نشته یاره زبردسته خبره دې وکړه دا خبره خو صحیح ده چې نن موږ په وطن کې نه برق لرو نه اوبه لرو او که لرو مې بل خوا روانې دي او خاوره خو بس د غریبانو په سر باندېږي یاره زبردسته خبره دې وکړه زبردسته وی زه دا خبره خو ستا صحیح شوه اوس راته کېږي وه چې افغانستان چا جوړ کړی معلم صاحب ولې خراب یې جوړ کړی شوی نام خدا هو ډېر تکړه شوی دی دغه دی دا تاسو ټولو په خپل ځای ښه سوالونو جوابونه راکړه که نه اوس به راشو دونکته پوښتنه دونکته تا ته دا څه دی ولا استاد په خپله باندې په څه باندې پوهېږې نه او موږ نه یې زده کوې خو الف دی که نه چې زه نه پوهېږم ستا مخکې ودرېدم تر نتیجې راغلی خبره ده درسته ده چې خاص